دوی وایي دغه د اونلاین زده کړې بیخي داسې اسانه دي مغزه یې را خراب کړل کاکا چې نه زده کېږي درسره هېڅ سر مې نه په خلاصېږي خیر اوهو دا څونه صفتونه مې سوي دي په دا نیټ کې وادرېده هلکه دا مطالعه دې بالا بس که دا مجله بنده که او اوس وخت د مریضانو دی سر دې په خلاصو اوس به خپله خواري وکاږو وسه باره پر خپل ځای باندې کښېنه سمه ده ډاکټر نوش صاحب هلکه هلته چې کښېنستې د خیره سره و دا خلکو ته ګوره یو څوک سپېره سړی هېڅ شی نه لري یو څوک بیا نه کې داسې په غوښه سره پټي یو شی می لري هغه بیا ما ته وختي ته اشاره کوه چې زه دلته په نقصه کښېنه کې کومک ورسره وکړم د خپلې دواخانې هغه دوای موای په خرڅ کړم ورشه هلته په دروازه کې کښېنه او ناروغان را پرېږده سمه ده آفرین شاباش ډاکټر صاحب هغه د غوږو ساعت دی که څه چې د هغه دې هېر سو زه پوهېږم د هغسې ما ته را معلومېږي موږ د هغسې ګورو انډیواله فشار خو دې ګر سره د وجوده څه مکمل وتلی دی او ته دا راته ووایه چې په دغه مېلمستیاوو کې خو به دې دا لرې ډېر نه وي خوړلی یاره ډاکټر صاحب رښتیا هم ته پوه یې لرې یم بیخي خوښ دی پر بوی یې نه پرېږدم انشاءالله جوړ به سې او دا دوا دا زما دوا ده او که دې د بل ځای سره راوړې ده ته خبر نه یې چې د بل ځای دوا زما کتن ځای ته هېڅوک نسي راوړلی ته وګوره خدای مو شادي نه که تاسو دوا یې والا پلنډې در په شایه کې ډاکټر صاحب وبخښه رالم 2 واره رالم کله چې یو ځای په رخصتۍ تللی وې نو باره بل ځای ولاړم خیر اوس خو دې دا دوا راوړې ده او بل وخت چې د بل ډاکټر دوا به دلته زما ځای ته نه راوړې بیا هغه ډاکټر ته ورځه هلته ورځه انشاءالله ډاکټر صاحب بیا به نه ورسم سمه ده زه به یو کوچنۍ نسخه در دغه کړم دا دوا در سره ونیسه یو کوچنۍ نسخه به در نشته کړم که چیرې خدای ورسره جوړ کړي خو صحیح دی که نه سوې جوړ بیا راسه د خیره ډاکټر صاحب یوه خبره درته کوم اجازه ده تا یو وخت د خدای د رضا دپاره کار کړی دی که دې نه دی کړی مطلب دې څه دی مطلب مې دا دی ډاکټر صاحب باور وکړه چې په کور کې وچه ډوډۍ نه لرو داسې دوا راکړه چې ښه مې په وسي په ګردو ډاکټرانو ګرځېدلی یم هېڅ ښه مې نه پکېږي بس دا ډنډه کوڅوڼې را ډکې کړي داسې دوا راکړه چې یو ښه مې په وسي ګوره وروره جوړوي خو مالا پاک خیر زه به تا ته 2 پاکټه ګولۍ در نشته کړمه هغه 2 پاکټه ګولۍ سره به انشاءالله تعالی ته جوړ سې او که چیر بیا هم جوړ نه سولې بېرته بیا دلته راسه ډاکټر نوښت ستا په خدمت کې دی دغه واخه قرار به دواخانې والا ته ووایه او تازه د ډاکټر صاحب نوښت زه خپل یم نه کې سمه دوا راکړه سمه ده بس بس په مخه دې ښه خدای دې مل قرار اوس وټخېږه بس بس داسې که نه ستا آفرین وټخېږه قرار آفرین وټخېږه وټخېږه داسې نه په پزه باندې وټخېږه آفرین د الله پاک د قدرتو قربان سم ټول وجود دې سم دی یوازې د پزې تبه ده ودرېږه دا سترګه لږ ړوڼه کړه ښه ته وګوره بس بس دا راته ووایه چې خوب دې څنګه دی بس ډاکټر صاحب په دغه خاطر راغلی یم خوب نه لرم ټوله شپه ویښ یم بس ټوله شپه چې ته ویښ یې مطالعه کوې کتابونه ګورې په څه چې ته مصروفه یې ډاکټر صاحب په داسې مرض اخته سوی یم د شپې د 1 بجې څخه بیا 4 بجې پر سیریالونه ګورم او د ورځې بیا بجېږم ښه دا خو ډېره ښه وظیفه ده چې ته ټوله شپه سرایونه ګورې یعنې زما سر در خلاص و چې ته چوکیدار یې یا سرایونه نه درښیم سریالونه درښیم دا ډرامې نه دي واه 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 استغفر الله موږ چې ولته ټوله شپه عبادت کوې مطالعه کوې
کتابونه ګورې او ستا دې رنګ ورژېږي ته ټوله شپه د پردي کلتور سریالونه ګورې بس زه ستا په ناروغي پوه سوم یوازې ته په دا ناروغي نه یې اخته ډېر ځوانان اخته دي چې دلته راځي ځوانان څه کوي چې هم سپین ږیري په دغه مرضي اخته دي خو الله پاک دې ستاسو پرده وکړي زه به بیا هم یو کوچنۍ نسخه در جوړه کړم دغه دوا وکړه د خیر سره انشاءالله تعالی د ورځې به خپله وظیفه کوې او د شپې به خوب کوې ډاکټر صاحب ستا پیس څو کېږي پیس هلته بیا په دواخانه کې وه ښه ورورکه انشاءالله مریضي خو به دې اوس جوړ شوی به یې داسې د رنګ نه کې بیخي تازه ماشاءالله راته معلومېږي ډاکټر صاحب اوله پلا چې درته رالم او دوه رقمه ګولۍ چې دې راکړلې روغ رمټ یې کړم دا دوه ګټ چې رالم دغه دې دغونه دوا هم دغه څه د دواخانې سره راکړله نه پوهېږم چې دا در وخت تېره ده که کیفیت خراب دی ته ګوره تا ته به زه د زړه خبره وکړم هغه دوه رقمه ګولۍ چې مې درکړلې په هغه وخت زه د کرایې په سرای کې پروت وم اوس خو شکر دی دوه منزله بلډینګ مې اچولی دی نو دا چې زه هر یو په دوه پاکټو ګولۍ باندې جوړوم نو دا بلډینګ به زه د کومې خوا جوړ کړم ښه ډاکټر صاحب زما سر اوس خلاص و ستاسې دواوې پر موږ باندې ولې تاثیر نه کوي خو تاسې زموږ په وینو باندې کورونه شروع کړي دي نو دا ملک نه جوړېږي ستا او د خاین پر ما باندې هېڅ فرق نشته شابوش په ډېر ښه نامه دې راته وویل دا غلطي ټوله زما ده چې په اوله ورځ ما ته په دا دوه پاکټو ګولۍ باندې نه وای جوړ کړی یو د زارو پیچکارۍ مې در لګولی وای چې پلچ کړي مې وای بیا تاسې خوشحاله کېږئ پورته شه ورورکه پورته شه واخله دوا مواد یې واخله ورځه ورځه هېڅ شی نه یم هېڅ شی نه یم ځه په مخه دې شه هېڅ تاثیر نه کوي بس سمه ده ځه هېڅ تاثیر نه کوي راولې دې ځه درته وایم ځه دغه لا نه درته وایم چې په مخه دې ښه شه دغه ځای دی ډېر ټینګ درد کوي وروره دا دې څه دی او چشم په خوړلې دي په دا ډاکټر صاحب دی زما پلار دی څو وارې مې بهرني عبادت هم استولی دی دی دغه یو تکلیف لري چې کلک شی وخوري او ته کې هم تشناب ته نه ځي دغه دوا ده ته وګوره چې څنګه دوا ده دا دوا اوس د ده ده او که یو بل چارپایه ته ورکړې ده زه به یې وایم دا نسخه وګوره زه د ده په مرضي پوه سوم دغه دا ډېر کپسولونه چې یې ورکړي دي دغه یې معده ورخرابه کړې ده بهرنی هېواد څه معنا چې واخې ښه یې وه مرګ به خولې ته راورسوئ بیا نو موږ ته راځغلوئ چې هله ډاکټر صاحب دا دغسې دي واغسې دي زه اوس د ده په ناروغي پوه سوم مه دی و بار ملکونو تاسو ته وي او مه نور مصرفونه پکوئ او نه دغه دوایو پخورئ زه اوس د دې ځای پر ځای باندې په ده باندې زه یو تجربه کومه که چیرې ستا پلار جوړ نه سو نو زما څه دا چپنه وکاږه که سره خدای دې خیر درکړي ډاکټر صاحب چې دا سړی جوړ شي دا شپه پر معده درد شي همسایګانې د چغو د لاس په عذاب وي تودې خښتې پر نس ورېږدو د رکشې ټیر تود کو پر نس ورکښېږدو موږ وایو چې دا نس یې پوس شي خو هغه هېڅ تاثیر نه کوي ګوره وروره تاسې ته مې در مخه هم ویلي وه چې نه دې پلار په تودو خښتو جوړېږي چې تاسې تودې خښتې پر نس ورېږدئ یا یې په ایشېدلو اوبو کې کښېنوئ یا د رخشې ټیرونه یې تاوده کوئ پر سر ورکښېږدئ دا ګوره پلار دې په یوه پنځوسیزه در جوړوم علاج یې په یوه
شی سره دغه ستا په زرنج کې موږ دغه مریض کښېنوو تګ و راتګ تر هغو رخشې پورې 5 ګشته یعنې څو کرایه ته غواړې پروا نه کړي ستا د مریض په خاطر به یې 500 موږ درڅخه واخلو ګوره استاذه باید دا زموږ پر خارجي سړک باندې چې څونه ښه منظره ورکړې او دا 500 باید ته ځان ته حلال کړې دغه دې واخستا قربان سم